بل او دس بدینه ماتيږي چې سړی پورا او دس وکي دا غي نورسته جرابو باندې په موضوع باندې مسو کی او بیا جرابو موضوع باسي نو په دې کې د علماو د درې قول دي یو قول دا چې ماتيږي دوباره به سړی د سر نه او دس کوي دویم قول دا چې او دس نه ماتيږي خو مس ماتيږي د خفي به دوباره انزي او دریم قول چې د حدیث سره برابر دی غدا ده چې په دې باندې خپین ظلم نشته او د سم نه ماتيږي او په دې باندې دوه درې روایتونه ویل دي سنن کبرا د بهقي کې د علي رضی الله عنه اثر ده چې هغه په موضوع باندې مسو وکړه بیا جمعه تر داخل شو موضوع ویستلې او بیا خلکو له امامتي ورکړه د امامتي منځ وکړه نو ستا مسه چې کله برابر و په جرابو یا په موضوع باندې دغه یو موضوع تعویسته یا دو موضوع دوه دی ویستلې خپې دی ګرولې بیا دی واغوسته یا دی وانه غوستلې او تا منځ وکړه ستا منځ برابر دی دوباره د باندې خپې ظلم نشته او دوباره باندې او د سم نشته دا برابر دی دا د علي رضی الله عنه د اثر نه معلومیږي دا سی اثر دی او د یو بل عقلي دلیل چاوي دا غدا دی چې وسړی په سر باندې مسو کې او دا غي نور سر وخري نو د دې سړی او دس ماتيږي نه ماتيږي اتفاق د جن ماتيږي عقلا ټول دا خبره مني چې وسړی په سر مسو کې بیا سر وخرين او دا سړی به دوباره او دس نه کوي بخاری سے بلاغه اثار امراوړ دي چې یو سړی نوکان کټ کی یا په سرمن کې سړی سرجری وکي یا یو بل اندام دی هغه سړی کټ کی او هغه اندام باندې تا مسکر د بیا سکټ شي هغه اندام نستاو دس نه ماتيږي بده باندې چې نور حوائج او نواقض او نور اغلی نستاو دس نه ماتيږي او دا دلیل عقل شیخ الاسلام ابن تیمیه ویل دی چې سړی سر وخري دا او دس نور زه د سړی او دس نه ماتيږي لہذا کتاب جرابو یا په موضوع مسا وکړه او جرابه نه هو تل یا تا ویستله یا دا موضوع نه ویستله شنو بستاو دس نه ماتيږي بده باندې قران او حدیث دا مسله د معلومه ان شاء الله دا په دلایل باندې بنا ده نو کوم مسلو کې چې کتاب او سنن دلایل هغه طریقه باندې ان شاء الله تعالی بیانو دغه شان په دې الټو باندې او دس نه ماتي کدا ډکه خله الټو یو کته شخلې د کتابونو کې مليانو دا مسله د لیکل که یو سړی په ډکه خله باندې الټي وکي د سې الټي وکي چې دا خله ډکه یو بل ځکه سړی ګوري چې خله ډکیږي نو په دې باندې او دس ماتيږي او د سې معمولی شان الټي وکي په دې باندې او دس نه ماتيږي سیدا چې نه په ډکه خله الټي باندې او دس ماتيږي نه په تشه په دا نه پونه بګې نشته او په دې باب کې څومره احادیث په ذخیره د حدیثو کې راغلي دا ټول کمزوري دي ترویح وبد چا د خلینو وتلی په دې باندې او دس نه ماتيږي اصل دا ده براءت اصلي چې استا او دس موجود ده نو کله چې دا او دس ماته نو د لپاره به قوي دلیل پیدا کړي دا قانون د حدیثو کې او دس چې چا موجود شو دا په قوي دلیل باندې موجود ده اوس چې عالم په دې فتوا لګي چې استا او دس مات نو هغه قوي دلیل لاوړي د الله او د رسول او د صحابو نو شاو د سمات ده نو چې قوي دلیل په یو مسله نو د مليانو په خبرو نه ماتيږي یا بعضی هغه آثار چې هغه ضعیف آثار دي باغو باندې او د سمات بچا باندې نه لازمه چې بده سړی باندې او د ماتش مخکې جمعه کې مونږ ویلو په قهقه باندې په خندا باندې او د سماتيږي دي علماء یو دلیل ور دي کتابونو کې د ته حدیث الزنجي وای یو مشهور روایت دی په کتابونو کې لیکل دی صحابه په منځو ولاړو نبی رسول الله د مازیګر یا د مسبخین منځو یو ورن صحابي سترګو کې شمکورتیا پکې و چې ډیر لیدل نشو کوله هغه چې په کوی باندې تیرېدو اراټو هغه تخته وګرځید وی ټول صحابه په منځو کې وخندل سیوا د نبی صلی الله علیه وسلم له و نبی سم ټول صحابه تامر کو واپس او دس وکړو د امن واپس وکړي چا په منځو کې د ورن صحابي پورې خندلی دی روایت احناف علماء ویل چې دا کمزور روایت ده دا نشته په ذخیره د حدیثو کې او کوم زینو کې چې علماء لیکل د دې پر سندونه هم نشته دی وینه حدیث زنجي دا کمزور روایت ده او صحابه د خلک نو زما استاد بشان چې منځګه او په خټ خټ باندې خندل صحابه د خلک نو او مسجد نبوي کې بده کې چرته کوی او اراټم د نشته په تاریخ کې علماء لیکل چې مسجد نبوي کې د باغ زمانه کې کوی او اراټ سينو دیونه دا روایت هم په تاریخي دلایل سره غیر ثابت ده نو مانځه کې خندا غټه ګناه ده ګناي کبیره ده ناروا ده منځ په ماتيږي لیکن او دس په نه ماتيږي د منځ ماتېدو نور دلایل شته لیکن او دس په خندا باندې نه ماتيږي چې سړی او دسو کې به یو خندل او دس مات په مانځه کې خندا غټه ګناه ده ګناي کبیره ده ځکه سړی د الله مخې ته ولاړ او مناجات کوي او بده کې سړی خان دا غټ مجرم ده
خودم راځه چې جذبات نن وکړ نه اخلو دا به هوش باندې خبره کو او داس د الله رسول نه چاته نه دی ویل چې خپل او داس دوباره وکا او کوم روایتونه په دې باب کې پیش کېدي چې روایتونه ټول سره دن کمزوري دي دا غ نواقض الوضو چې کتابونو کې ذکر بعض اختلافي او بعض اتفاقی نور دا قانون یاد کړه چې او داس یقیني او دا په دې شکونو مکونو باندې نه ماتيږي